سلامونه مینا او نیکی هیلې قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه هیله مند یم چې اباد روغ او سوکاله به یاست د شاهین داستان د خپرونې وخت را رسېدلی قدرمنو دوستانو نن درته د شاهین داستان د خپرونې 22مه برخه در اورومه تاسې تر دې وړاندې د دې داستان 21مه برخه اورېدلې وه هلته مو اورېدلي وو راسره چې بدر او موسی له جګړې وروسته مجاهدینو ته اړینې خبرې وکړې او یوازې د غرناطوی نیول یې کافي ونه ګڼل بلخوا د لوشا نوي والي جان مایکل ته ابو داود خپله کرسۍ پرېښوده او خپله د یو نوي پلان لپاره قسطلې ته روانېده د ابو داود میرمنې میریا غوښتل چې انجیلا مایکل ته نږدې کړي خو انجیلا سخته غوسه شوه اوس انجیلا د ربیې ټولې خبرې منلې او کلیسا ته هم نه تله بله ورځ د مایکل غونډه وه انجیلا نه ورتله خو ربیې ورته وویل چې ولاړه شي تر څو له حالاتو خبره شي خو کله چې راغله سخت ډارېده او ربیې ته یې ویل چې د جان مایکل نظر یوازې پر دې باندې زړه ته رانږدې اورېدونکو دا چې وړاندې د شاهین په داستان کې نور څه پېښېدونکي دي او څه به پېښېږي دا هغه څه دي چې په نن خپرونه کې به یې له ما محمد رسول نظري سره واورئ د قسطلې د شاهي ماڼۍ په یوه پراخه کوټه کې د اندلس هغه مشران او دیني عالمان راټولو چې د ابو داود په بلنه له لرې لرې ښارونو څخه راغلي وو له غونډې نه وړاندې ابو داود د دوی له زیاترو سره یوازې خبرې کړې وې ابو داود په غونډه کې دوی ته په خطاب کې و د دین مشرانو تاسو چې نن پر کومو مسایلو د غور لپاره رابلل شوي یاست هغه د اسپانیې د مسلمانانو په راتلونکي پورې اړه لري د غرناطوی له یوه لیش خاورې او څه غرنۍ سیمې نه پرته د اندلس ټوله سیمه د فردیناند په ولکه کې راغلي او ټول مسلمانان د ټولواک فردیناند رویت شوي او تر کومه چې زموږ له غرناطوی سره جګړه نه وه نو د اندلس مسلمانان د خپل عادل او مهربانه پاچا تر سیوري لاندې آرام او په امن ژوند تیرو د واکمن قوم اکثریت پر موږ مهربانه و مګر اوس تاسو شکایت لرئ چې عیسوي حکومت ستاسو سره د پخوا په څیر نرم چلند نه لري ستاسو ډېر خلک په دې ګمان دي چې په اندلس کې پر مسلمانانو ژوند سختېږي مسلمانان د غرناطوی د جاسوسانو په نامه نیول کېږي عیسویان د دوی پر وفادارۍ بدګمانه دي دا پیښې ډېرې د خفګان وړ دي خو که تاسو په سړه سینه پر دې پیښو غور وکړئ نو دا به احساس کړئ چې څه غفلت له موږ نه هم شوی دی ولس تل لنډ نظری وي خو زموږ تر ټولو لویه بدمرغي دا ده چې تر اوسه پورې زموږ علما هم د سیلاب مخه نه ده پیژندلې په موږ کې څوک داسې شته چې پر دې نه پوهېږي چې د غرناطوی او قسطلې ترمنځ جګړه د پیل او میږي ترمنځ جګړه ده د غرناطوی ولس چې په کومه لار ګام اوچت کړی دا یوازې د بربادۍ لاره ده هغوی څو اونۍ یا څو میاشتې خپله تباهي ځنډولی شي خو خپل تقدیر بدلولی نه شي که دا مسله یوازې د غرناطوی او قسطلې تر پوځونو پورې محدوده وای نو موږ به دومره اندېښمن نه وو ما به تاسو ته دلته د راتلو زحمت نه درکوو خو دا یو تریخ حقیقت دی چې دغه جګړه زموږ په حال او راتلونکي پورې اړونده ده د اندلس لکونه مسلمانان د عیسویانو او د دوی د حکومت رحم او کرم ته اړ دي د قسطلې او غرناطوی جګړه او د اسلام او عیسویت ترمنځ په جګړه بدله شوې ده ښکاره ده چې په داسې حال کې د اندلس مسلمانان له عیسویانو نه د ښه چلند تمه نشي کولی په غرناطوی کې چې کوم عیسویان مري خپلوان یې دلته له موږ نه بدله ښي او دا جګړه چې څومره اوږدېږي هومره به د عیسویانو د کسات جذبه زموږ پر خلاف توند وي زه د غرناطوی د اوسېدونکو په باب هېڅ اندېښنه نه لرم هغوی د یو ځواکمن ګاونډي سره د جګړې حماقت کړی او د دې سزا به ګالي خو موږ د اندلس د لکونو مسلمانانو له سرنوشت سره بې پروایي نه شو کولی زموږ د ژغورنې لپاره اوس یوازې یوه لاره ده او هغه دا چې د غرناطوی جګړه زر پای ته ورسېږي تر کومه چې دا جګړه دوام ولري د اندلس حکومت به زموږ پر وفادارۍ بدګمانه وي او د هغوی چلن به له موږ سره له بد نه بدتر شي تاسو به له ما نه پوښتئ چې د اندلس علماو د ولس مشران د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره څه کولی شي خو پخوا له دې چې زه ستاسو ځواب درکړم له تاسو نه پوښتم چې آیا تاسو دا احساسوئ چې باید دا جګړه زر پای ته ورسیږي یو وطن ځواب ورکړ د اندلس هر مسلمان دا خبره درک کوي بل سړی جګ شو ویې ویل موږ ټول له تا سره موافق یو ابو داود له دې خلکو نه د مخالفت تمه هم نه درلود دا ټول شاهي میلمانه وو او ابو داود هر یو ته ځانګړي دا ویلي و چې د څه لپاره راغوښتل شوي د دې علماو د هرې ډلې مشر یو جګ شو او د ابو داود د خبرو تایید یې کوه ابو داود ډاډه شو او خپلې خبرې له سره پیل کړې ښاغلیو ما د عیسویانو د ډاډه کولو لپاره د لوشا او نورو ښارونو مسلمانان دې ته وهڅول چې د پاچا په لښکر کې شامل شي په تیره حمله کې نږدې 1500 تنو مسلمانانو د حکومت له پوځ سره مرسته وکړه خو له بده مرغه د دوی زیاتره تر احساساتو لاندې راغله
او د غرناطوی له پوځ سره یو ځای شول. د دې نتیجه دا شوه چې پر مسلمانانو د عیسویانو لږ او ډېر پاتې اعتماد هم ختم شو او په مختلفو ښارونو کې چې له مسلمانانو سره څه چلند وشو د همدې نتیجه وه. له ما نه دا غلطي وشوه چې په داسې لنډفکره خلکو مې اعتماد وکړ چې د احساساتو څپو ورسره واخیستل. اوس زه تاسو ښاغلو ته یو مهم مسؤلیت در سپارم. تاسو به د اندلس د مسلمانانو مهاجرو په نامه غرناطوی ته ځئ. هلته چې ولاړئ تاسو به د غرناطوی چارواکو او عوامو ته دا وایئ چې جګړه بې هدفه او بې حاصله ده. ستاسو د دې مقاومت سزا د اندلس نور مسلمانان ګالي، پر هغوی ژوند تنګیږي. ښاغلیو، که تاسو د غرناطوی خلک وسلې ښودلو ته چمتو کړل نو نه یوازې د فردیناند مسلمان رعیت بلکې پخپله د غرناطوی اوسیدونکي به د عیسویانو له کسات نه وژغوري او دا به ډېر لوی کار وي. د دې دندې د ترسره کولو په خاطر به حکومت تاسو ته هر ډول اسانتیاوې برابروي. تاسو ته به د دې مسؤلیت نور تفصیلات سبا ته بیا په همدې ځای په بله غونډه کې درکړل شي. د غونډې تر پای ته رسولو وړاندې زه دا ضروري ګڼم که ستاسو په ډله کې څوک زما له نظر سره مخالف وي خپل نظر څرګندولی شي. ټولو یو بل ته وکتل. په یو کونج کې د قرطبي یو سپین ږیری عالم جګ شو او په لوړ اواز یې وویل: ښاغلو، زه نن دلته را رسېدلی. ما د خپل عیسوي حکمران په مخ کې د څه ویلو اراده درلوده، خو داسې ښکاري چې زه نیغ له فردیناند سره مخامخ نه شوای شم. بیا هم د دې غونډې د رئیس احسانمن یم چې ماته یې په پایتخت کې د څه ویلو اجازه راکړه. دا سوچ د مجلس د رئیس کارو چې آیا دا ځای د آزادانه نظر د څرګندولو لپاره مناسب دی که نه. په هر صورت د دې بلنې وروسته هغه زما په اوږو د مسؤلیت یو پیټی راچولی او زه به دا مسؤلیت ترسره کړم. زه به د خپلو احساساتو د څرګندولو پر ځای د اسلام د علماو د ډلهییزو احساساتو ترجماني کوم. ښاغلو، د اندلس په ډېره برخه زموږ د واک ختمېدل یو ډېر لوی زیان و. له دې وروسته به دا زیان دا و چې زموږ د قوم لویه برخه د ذلت په ژوند قانع شول. خو دغه زیانونه نه جبرانېدونکي نه وو. امید مظلومان بېوسان او بېکسان ژوندي ساتي. کله چې زموږ د مجلسونو ټولې ډیوې مړې شوې نو په غرناطوه کې یوه ډیوه بله شوه. یو توپان له ډېرې مودې راهیسې د غرناطوی د ډیوې د مړې کولو هڅه کوي او د ډېرو ناکامو هڅو نه وروسته دا توپان له موږ نه غواړي چې موږ په خپلو لاسو دا ډیوې مړې کړو. نن د قوم د جنازې پورته کولو لپاره د دین هغه علما ټاکل شوي دي چې د مړه ولس په غوږونو کې به اسرافیلي شپېلۍ پوکولې. ابو داوده، د قیامت په ورځ ته زما ګواهی. دا ټول مشران او علما چې دلته ناست دي زما شاهدان دي چې ما له ټولو کمزوریو سره سره دغو خلکو ته له ملاتړ نه انکار کړی چې د حق له جګړې نه یې مخ اړولی، د باطل د بري په انعامونو کې خپلې برخې لټوي. ابو داوده، ته ماته د آزادانه نظر څرګندولو بلنه راکوي. نو واوره، ښایي دا په قسوله کې د حق وروستی چغه وي. په کومه ورځ چې په غرناطوه د عیسویانو د بري بیرغ ورپېږي د اندلس د هر مسلمان په کور به د مرګ پیره ولاړل. ته وایې چې د غرناطوی د ولس د مقاومت په وجه عیسویان پر موږ بدګمانه شوي، خو زه پوښتنه کوم چې فردیناند کله له غرناطوی سره جګړه نه درلوده؟ هغه وخت له موږ سره څه وړ سلوک کېده؟ پوښتنه کوم چې فردیناند کله له غرناطوی سره جګړه نه درلوده، هغه وخت له موږ سره څه وړ سلوک کېده؟ آیا هغه وخت بې ګناه خلک نه وژل کېدل؟ آیا هغه وخت زموږ د لوڼو او نرانو بې عزتي نه کېده؟ آیا د غرناطوی له مسلمانانو سره د دوستۍ سره سره عیسوي چارواکو په لکونو مسلمانان له هیواد نه ونه شړل؟ آیا هغوی په زور عیسویان نه کړل؟ آیا زموږ جوماتونه یې په کلیساو بدل نه کړل؟ آیا په عربي ژبه خبرې کولې موږ ته جرم ونه ګرځوه؟ په نړۍ کې چې څه ډول ظلم و هغه له موږ سره وشو. ابو داوده، د هر ولس د عزت ساتنه د هغوی دفاعي ځواک کوي. ما ته معلومه ده چې کله د ابوالحسن پوځونو لوشته مخه کړه زموږ عیسوي واکمنو اعلان وکړ چې د اندلس له مسلمانانو سره بد چلن کوونکو افسرانو ته بده سزا ورکوو. له هغې وروسته چې کله ابو عبدالله غداري وکړه او زموږ د حکومت په نظر د غرناطوی خطر لرې شو نو موږ یې د بدترین سلوک مستحق وبل. غرناطوه د اندلس د مسلمانانو وروستی مورچل. که دغه حصار او برج مات شو نو په یاد ولرئ چې په اندلس کې به د مسلمانانو ژوند تر مرګ بدتر او دردناک. د مجلس رئیس دا ویلي چې څرنګه چې اوس د غرناطوی د مسلمانانو مرګ حتمي دی نو ځکه خو د دښمن د خوښۍ لپاره باید موږ په خپله د دوی مرۍ خپه کړو. خو زه وایم چې که د دوی لاسونه زموږ تر شارک پورې ورسېدل نو زموږ شارګونه به غوڅ شي. د اورېدونکو لخوا د احتجاج غږونه اوچتېدل، خو د هغه د توقع پر خلاف ابو داود په سړه سینه د خبرې اورېدې. د خبرو په جریان کې څو ځله نورو خلکو د شور زوږ جوړولو هڅه وکړه، خو ابو داود د لاس په اشاره هغوی چوپ کړل. کله چې بوډا عالم چوپ شو نو ابو داود په ډاډ وویل: زما مشره، ته نور څه ویل غواړې؟ هغه پر خپل ځای کېناست. ویل: نه. ابو داود وویل: ښاغلو، زه د ده صفا ویل ستایم،
او آفرین پرې وایم. خو زه افسوس کوم چې زما په خبرو کې دته 2-3 ځایه غلط فهمي پیدا شوې ده. زه له ده سره جلا کینم او خبرې ورسره کوم. کله دنه وروسته د کوم بل مکشر په زړه کې څه شک وي، زه له هغه سره هم ځانګړو خبرو ته حاضر یم. که په تاسو کې څوک د ده د نظره تایید کوي نو ما ته ووایي. دا شبیلې 4 عالمان جګ شول. ابو داود وویل په دې مجلس کې یوازې 15 تنه زما سره په یو نظر نه دي. زما امید دی چې موږ له یوه آزادانه بحث وروسته یوې نتیجې ته ورسیږو. زه به ماښام د لمانځه نه وروسته تاسو راوغواړم. د دې غونډې له پای ته رسولو نه وړاندې زه له ټولو حاضرو علماو نه غواړم چې د دې غونډې په هکله چاته څه ونه وایي. د شپې د ابو داود یو خدمتګار هغه 15 تنه عالمان له ځان سره بوتلل. بیا دا چاته معلومه نه شوه چې هغوی څه شول. سبا ته د دوی ځینو ملګرو دا ګمان کوه چې دوی بلې دنیا ته استول شوي دي. نږدې 2 اونۍ د تش په نامه علماو او د قوم مشرانو دغې ډلې له ابو داود نه ځانګړي درسونه زده کړل او بیا د غرناطویې په لورې وخوځېدل. له دې نه وروسته ابو داود له فردیناند نه د هر ولایت د والي په نامه احکام واخیستل او د نویو رضاکارو د راټولولو په غرض د ښارونو په دوره روان شو. هغه په هر ښار کې د خپل نظر سره سم یوه ډله جوړه کړه او بیا یې اشبیلیه د خپلو فعالیتونو مرکز وټاکه. د نورو ښارونو والیانو به اعتباري کسان جلبول او ده ته به یې راستول او ده به ځانګړې تربیه ورکوله او غرناطویې ته به یې استول. د عیسویانو د ظلم له لاسه د اندلس مسلمانانو خپل کلي او ښارونه پرېښودل او غرناطویې ته به یې هجرت کوو. د ابو داود جاسوسان به د همدغو مهاجرو په قافلو کې ګډ شول او له څه ستونزو پرته به غرناطویې ته ورسېدل. د غرناطویې حکومت ته د مهاجرینو مسله ډېره لویه ستونزه شوه، خو د ولس د ایثار او خلوص په وجه حکومت له دغې پریشانۍ نه خلاص شو. دوی به مهاجرو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکاوه او د خپلې خولې مړۍ به یې ورسره شریکوله. د الکسرا ټوله حاصلخیزه سیمه ازاده وه. اول ته د مهاجرو ډېرې کورنۍ میشتې شوې. غرناطویې او شاوخوا سیمو ته د 10 لکو تنو په شاوخوا کې مهاجر راغله او په دوی کې نږدې 2000 تنه هغه و چې له اشبیلې نه د خپلو پیرانو او استادانو هدایت ترلاسه کول. دې خلکو به د غرناطویې خلکو ته د اندلس د مسلمانانو د ذلت کیسې کولې او د خلکو پام به یې ځان ته راړو. بیا به یې د خلکو په ذهن کې دا ور اچوله چې دا جګړه به څه وخت پای ته رسېږي، نتیجه به یې څه وي. افسوس چې له افریقا نه د مسلمانانو د مرستې هیڅ امید نشته. عیسویان د مسلمانانو نه څو چنده زیات دي، مګر کاشکې زموږ مقابله یوازې د اندلس له عیسویانو سره وای. اوس د ټولې اروپا عیسویان زموږ د وړوکې پاچاهۍ د لمنځه وړلو سوګند کړی دی. د مسلمانانو زړونه مات شوي دي. مسلمانان بې زړه نه دي. وژل او وژل کېدل ښه پېژني. اوس هم که فردیناند خپل ټول لښکر راوباسي نو موږ به یې په څو ورځو کې در پښو لاندې کړو. خو اوس د ټولې اروپا عیسویان زموږ پر خلاف د هغوی ملاتړ سره وتلي. د دوی پر خلاف په افریقا کې زموږ وروڼه زموږ له هاره بې خبره دي. مګر تر څو به جنګیږو؟ د دې جګړې نتیجه به څه وي؟ سهار به د غرناطویې په جوماتونو کې دغسې اعلانونه زړېدلي. د دین علما څه فرمایي؟ آیا داسې جګړه روا ده چې نتیجه یې له مرګ پرته بل هیڅ نه وي؟ د منافقینو د دې هڅو په نتیجه کې په غرناطویه کې د ماته خوړلي او ذهنیتونو شمیر مخ په زیاتېدو شو. د اندلس د مشرانو نه د غرناطویې مشران هم اغېزمن شول. د دې زهرجنو پروپاګندو له اثر څخه تر اوسه پوځ پاک و، خو د ابو داود جاسوسان په پوځ کې هم شاملېدل. د اشبیلې نه ځینې یهودي سوداګر هم د مهاجرو په بڼه راغلي او د فردیناند په طلا او نقرو یې د نفوذ د خاوندانو سرونه او ضمیرونه اخیستل. د لوشه لنډمهال والي جان مایکل د تدبیر پر ځای د زور نه په کار اخیستلو قایل. د ابو داود په موجودیت کې هم د لوشه مسلمانانو ځانونه د عیسویانو له ظلم نه نشو ژغورلی، خو بیا هم د ابو داود د تدبیر په وجه د دوی د کسات جذبه چوپه غوندې وه. خو د ابو داود په تګ مسلمانان وپوهېدل چې په لوشه کې د ژوند ساحه پرې تنګېږي. هغه 15,000 سپایان چې لوشه ته نه وي راغلل په شرابو به مست شول او کوڅو ته به ووتل، په جوماتونو به ورننوتل، لمونځ کوونکي به یې وډبول. د شپې مهال به یې د مسلمانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې، ورننوتل به او د هغوی ښځې به یې په زور خپلو پوځي اډو ته له ځان سره بوتلې. یوه ورځ یو ځوان په غیرت سره راغی او د خپل ګاونډي کور ته ورننوتې 3 پوځیان یې ووژل. له دې نه وروسته جان مایکل پر ښار د پوځي حکومت اعلان وکړ. د ښار یو نیکخویه راهب د عیسوي سردارانو سره د یو هیات په بڼه والي ته ورغله. له هغه نه یې هیله وکړه چې ښار ته د پوځیانو په ننوتلو بندیز ولګوي. په شرابو بد مست سپایان د مسلمانانو پر کورونو سربیره کله کله د عیسویانو په کورونو هم ورننوځي. والي دا امر وکړ چې عیسویان د خپلو دروازو پر سر صلیب وځړوي چې پوځیان پرې غلط نشي. د لوشه یو شتمن عیسوي سوداګر د جان مایکل دوست و.
جان مایکل به د شپې زیاتره وختونه دغه کرو. هره شپه به د دې سوداګر کور ته عیسوي سپایانو کومه بدمرغه نجلۍ راوستله. یوه شپه جان مایکل د شرابو په نشه مست خپل کوربه ته یې وویل ما نور د واده پریکړه کړې ده. سوداګر په کړس کړس وخندل ویې ویل واده؟ ته واده کوې؟ جان مایکل په درنده لهجه وویل چوپ، ته فکر کوې چې زه په نشه کې اوتې بوتې وایم؟ ما د واده پریکړه کړې، زه به د اندلس تر ټولو ښکلې نجلۍ سره واده کوم او هغه په لوشه کې ده. پوهېږي څوک ده؟ سوداګر وویل زه پوهېږم. جان مایکل وویل ښه ووایه څوک ده؟ سوداګر ورغبرګه کړه هغه د ابوداود لور ده. جان مایکل وویل نوم دې زده دی؟ سوداګر وویل نوم یې ربیه ده. جان مایکل د شرابو پیاله اوچته کړه ویې ویل ته په هیڅ نه یې خبر، د هغې نوم انجیلا دی. سوداګر وویل ما انجیلا لیدلې ده خو ما اورېدلې چې ربیه تر هغې هم ښکلې ده. جان مایکل غورېدو ته په ورته لهجه وویل دا ربیه لا څوک ده؟ سوداګر ورته وویل هغه د انجیلا ناسکه خور ده، هغه د نارینهو مخې ته نه ورځي، کلیسا ته هم نه ځي، ما اورېدلې د هغه مور مسلمانه وه. جان مایکل وویل ته اوتې بوتې وایې، د اندلس یوه نجلۍ هم تر انجیلا ښکلې نه ده، زه د هغې سپکاوی نه شم زغملی. که دې بیا وویل چې بله نجلۍ تر انجیلا ښکلې ده نو د سر خیر دې نشته. سوداګر وویل نو تا له انجیلا سره د واده تصمیم نیولی؟ هو کې زما تصمیم قاطع دی، خو هغه له ما نه کرکه کوي. زه نه پوهېږم چې د فردیناند له یوه خاص افسر نه یوه نجلۍ ولې کرکه کوي. د هغې مور عیسوۍ ده او زه پوهېږم چې هغه به دا خپله نیکمرغي بولي چې ته یې زوم شي. که ستا اجازه وي زه به له پاپ سره په دې اړه خبرې وکړم. ما پخپله د نجلۍ له مور سره خبره کړې ده، د هغې هېڅ اعتراض نشته، خو نجلۍ له ماره نفرت لري. بله ورځ مې مېلمستیا ته رابللي وو، مور یې راغله خو دې د سر خوږ پلمه کړ. پوهېږي ښکلې نجونې کله د سر خوږ پلمه کوي؟ ته نه پوهېږې، ته بې عقل یې. کله چې دوی د چا لیدل نه غواړي نو د سر خوږ پلمه کوي. ما د خپلې خدمتګارې په لاس د ګلو ګېډۍ ورستولې وه، پوهېږي هغې څه وکړل؟ ته نه پوهېږې، ودرې زه یې درسه وایم. جان مایکل جګ شو، د میز له سره یې د ګلو ګېډۍ اوچته کړه او د سوداګر پر سر یې وویشته. په کړاس کړاس یې وخندل ویې ویل هغې د ګلو ګېډۍ زما د خدمتګارې په سر ویشتلې وه او ورته ویلي وو چې که بیا د څه شی راوړل نو د سر خیر دی نشته. سوداګر وویل مګر ته باید مایوسه نه شې. جان مایکل د شرابو له پیالې نه یو غړپ وکړ، ویې ویل زه و مایوسي؟ ته ما نه پېژنې، زما او د هغې ترمنځ څو ګامه فاصله ده، خو که زما او د دې ترمنځ د 7 سمندرونو واټن هم وي زه به مایوس نه شم. هغه زما ده، انجیلا زما ده، زما نه پرته هغې ته بله لاره نشته. پوهېږې زه څوک یم؟ ته نه پوهېږې، ته یو احمق سوداګر یې. په عامو حالاتو کې ښایي میریا د انجیلا له رضا پرته هیڅ ګام نه وی اوچت کړی، خو یوه پیښه وشوه چې دا یې د انجیلا د راتلونکي په باب زر دې پرېکړې کولو ته اړ کړه. میریا تر ډېره په خوب عادت وه، خو یوه شپه د طبیعت د خرابۍ په وجه خوب ورنغی. د انجیلا کوټه د دې تر څنګ وه، د شپې په وروستۍ برخه کې تږې شوه، د اوبو منګی په برنډه کې و. میریا خادمې ته د آواز کولو پر ځای په خپله جګه شوه، اوبه یې وڅښلې، بیرته چې راستنه شوه څه خیال یې په ذهن کې ور وګرځېد او د انجیلا د کوټې خواته ورغله. دروازه خلاصه وه خو د انجیلا بستره تشه وه. له هغې نه وړاندې بله کوټه د ربیې وه او دننه د خبرو غږ راووت. میریا ورو ورو دروازې ته ورغله، ورو یې دروازه ټیر وهله، لږ چوله یې وکړه او دننه یې ور وکتل. دننه شمه بله وه. انجیلا یو کتاب په لاس کې ربیې ته مخامخ په قالینه ناسته وه او ورو ورو یې لوست چې په کوم لفظ به ودرېده ربیې به ورته ووایي. دا هغه کتاب و چې میریا به زیاتره ربیه لیده چې په ډېر سوز او ګداز یې لولي. دا قرآن و. میریا تر څه زنډه حیرانه ودرېده. د دې په ګمان انجیلا په ډېره بده ګناه اخته وه. زړه یې غوښتل ورمنډه کړي، د لور له لاسه یې قرآن واخلي، خو پښې په ځمکه ګنډلې وې. د دې د پرېکړې ځواک ځواب ورکړ. انجیلا قرآن بند کړ، د بخمل په پوښ کې یې وپیچه او په المارۍ کې یې کېښود. له هغې وروسته دواړو نیتونه وڅړل او په لمانځه ودرېدې. میریا د بې پایه خفګان او درد له احساس سره خپلې کوټې ته راستنه شوه. په وار وار په زړه کې ور وګرځېدل چې انجیلا د سر له ویښتانو ونیسي او خپلې کوټې ته یې په راښکلو رابلي. خو دا احساس کړه چې دا معامله تر خطرناک حده وړاندې تللې ده او د دې بیړه به انجیلا بغاوت ته وهڅوي.
تر ډیره په کوټه کې بې حسه غوندې پرته وه. ناڅاپه یې څه ذهن ته ورغلل، جګه شوه او له کوټې ووتله. د بهرنۍ دروازې نه وروسته یې مخ د پاپ د هستوګنځي په لورې و. له دې نه وړاندې د محل کوم ملازم او سپایي دا پلې نه ولیدلې چې بهر ته وځي. لږ ځنډ وروسته دا د پادري په مخ کې ناسته وه. هغه څه یې ویل: سپېڅلی پلاره، زه غواړم چې د انجیلا واده وکړم، خو هغه ډېره سرکشه او خودسرې ده، زما خبره نه مني. پاپ پوښتنه وکړه: دا غواړي راهبه شي؟ میریا وویل: نه، د دې دغه رشته خوښه نه ده. پاپ ورغبرګه کړه: ما غوښتل په دې باب زه له تا سره ووینم. جان مایکل ما ته څو ځلې ویلي چې ستا لور یې خوښه ده. میریا ورغبرګه کړه: سپېڅلی پلاره، زه دا د ځانه عزت او ویاړ ګڼم، خو انجیلا ډېره ضدي نجلۍ ده، تا هغه وپوښوه. پاپ لږ سوچ وکړ، بیا یې ورغبرګه کړه: زما په ګمان که تا له خپلې لور سره د جان مایکل د لیدو کتو زمینه برابره کړې وای، نو دا ستونزه به په خپله لرې شوې وه. میریا ورغبرګه کړه: سپېڅلی پلاره، که دا معامله دومره اسانه وی نو ما به تا ته هېڅ تکلیف نه و درکړی. پر انجیلا زما ناسکه لور کوډې کړي دي. هغه مسلمانه ده او د انجیلا په زړه کې د خپلو هم مذهبو پر خلاف کرکه را پیدا کړې ده. زه ویریږم چې هغه بې لارې نشي، ځکه زه زر تر زره د دې واده کول غواړم. پاپ ورته وویل: که دا خبره وي نو موږ باید غفلت ونه کړو، خو زه دا پوښتنه کوم چې که ستا لور د خوښۍ پر خلاف واده وکړو نو ستا خاوند خو به نه ناراضه کیږي؟ میریا ځواب ورکړ: هغه د دې مخالف نه دی چې د انجیلا واده د کوم عزتمن عیسوي سره وشي، خو زه ویریږم چې که انجیلا انکار وکړي هغه به هم د دې په لوري شي. پاپ ورغبرګه کړه: انجیلا یوازې له جان مایکل سره واده نه کوي، که د هر عیسوي پر خلاف ده. میریا وویرېده، ویې ویل: سپېڅلی پلاره، هغه له شرابخورو نه کرکه کوي او دا د دې له ناسکه خور سره د ناستې اثر دی. جان مایکل چې کله لومړی ځل زموږ کور ته راغی نو په شرابو مست و، ښایي له همدې امله انجیلا ترې کرکه پیدا شوې. پاپ وویل: زه داسې احساسوم چې ستا د کور وضع د عامو عیسویانو د کور له وضع سره توپیر لري. ته باید دومره پریشانه نه وي، دا معامله به سمه شي. نن ماښام به زه ستاسو کره درشم، ته جان مایکل ته میلمستیا وکړه، سمدستي د بل چا رابللو ته ضرورت نشته. میریا وویل: سپېڅلی پلاره، زه ویریږم چې د جان مایکل نوم واوري ناروغي به پلمه کړي او په بستره به پرېوځي. پاپ ورغبرګه کړه: د دې د وړاندې د جان مایکل د نامه اخیستلو ضرورت څه دی؟ هغه به داسې وخت راشي چې موږ د خوراک په میز ناست. قدرمنو اوریدونکو، د شاهین داستان درنو مینوالو، د شاهین داستان 22مه برخه همدومره وه. هیله ده د خوښې او د پام وړ به موږ رسېدلي. محمد رسول نظري چې سبا ته یو ځل بیا د همدې داستان په پاتې برخه کې ستاسې قدرمن حضور ته حاضرېږم. تاسې په بخښونکي او متعال رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.